السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د الله رب العزت په توفیق سره او د هغه په رحم او کرم سره من د سورة محمد درشتم آیت پورې خبره کړې وه او درشتم آیت من ختم کړه. په دې اخرني آیتونو کې د منافقانو صفات او خویونه بیانېدو. اوس یو بل خوی د هغوی دا بیانېږي چې دوی په قرآن کې سوچ او فکر نه کوي. هغوی قرآن اورېدلی چېرته په دې نیت نه دی چې موږ پکې سوچ او فکر کوو، هغوی منو نه. دې نه مراد هغه منافقان دي چې هغه اعتقادي منافقان دي. ماسپښین موږ دا خبره ذکر کړې. الله رب العزت وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أي سوچ نکي دوی په قرآن کې أم على قلوب أقفالها یا په زړونو د دوی باندې ټالې داغې دي. دوی په دې قرآن کې الله وایي سوچ ولې نه کوي که نه دوی په زړونو باندې ټالې پرتې دي، جرندې ورته والی شوي دي. حدیث نه دا مسله یاده کړئ او موږ بار بار بیان کړې ده چې قرآن الله رب العزت اصل کې را لېږلی د سوچ او فکر دپاره دی چې په قرآن کې به سوچ کې، په دې کې به فکر کې. او قرآن یوازې دې دپاره نه دی چې په المارو کې دې پروت وي او موږ یې ښکلو را ښکلو، صرف وایو چې دا زموږ هغه کتاب دی چې زموږ په ایمان دی او موږ یې منو. کې سوچ پکار دی. کله راله چې ستا دا رب ته څه وي، دا پیغامات دي د الله د طرف نه، ستا رب ته دې کې څه ویلي دي. د ژوند د تېرولو طریقه د الف نه د یا پورې په دې قرآن کې بیان شوې ده. الف نه د یا پورې چې کله موږ دې قرآن باندې ځان پوه کړو که نه، نو موږ به د ژوند د تېرولو په طریقه به پوه شو. موږ به الله وپېژنو، موږ به رسول وپېژنو، موږ به ځان وپېژنو چې موږ څوک یو، د څه دپاره دې دنیا ته راغلي یو. اصل حقیقت به وپېژنو. لکه چې ډېر خلک د دې حقیقت نه لا صحیح نه دي خبر چې دې څه دی او دې کوي په دنیا کې څه. په دې به تعالی پوه شي چې کله ته په قرآن پوه شي. سورة النساء کې هم الله رب العزت دې طرف ته دعوت ورکړی افلا یتدبرون القرآن، ایا دوی قرآن کې سوچ نه کوي. سورة الفرقان کې دا خبره تېره شوې، ما تاسو ته ذکر کړي چې پیغمبر به الله وایي چې پیغمبر به د قیامت په ورځ شکایت کوي د الله په در کې چې زما د قوم د قرآن پرېښود او هجرت یې کړه. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هلته موږ د دې پوره وضاحت کړه. څلورم صفت د منافقانو دا بیانېږي الرجوع عن الحق الى الضلال. د حق نه واوړېدو ګمراهۍ ته. څومره بدبخته دي خلک، اوړي د ګمراهۍ نه حق ته، او دوی واوړېدو د حق نه ګمراهۍ ته. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، یقینا کسان چې واوړېدل په شاګانو خپلو من بعد ما تبين لهم الهدى، رستو د دین چې ښکاره شوه هغوی ته هدایت. الشیطان سول لهم، شیطان ښایسته کړي دي دوی ته. واملا لهم، او مهلت یې ورکړی دی دوی ته، یا امیدونه یې ورچولي دي دوی ته. کومو خلکو چې کوم کسان چې الله وایي واوړېدو د ایمان نه،
وروستو د دې نه چې هدایت یې ولیدو شیطان ښایسته کړي دي دوی ته څه ورته ښایسته کړي دي عملونه د دوی او مهلت یې ورکړی دوی لا ټیم شتي لا ټیم شتي نو منافقانو په اوله کې خو اسلام قبول کړی دی که بعضو منافقانو په اوله کې ښه صحیح اسلام قبول کړی دی بیا مرتد شوي دي بعض هغه دي چې په خوله یې قبول کړی دی نو بیا هم څه نه څه خو لیدلي دي که نو دا ټول په دې کې دننه رالو چې شیطان دوی ته دوی دا کار ښایسته کړی دی بله خبره دلته دا یاده کوي چې شیطان دوه کاره کوي دلته ذکر شو یو به ستا دا بد عمل تا ته ښایسته کوي او د هغې وجه دا ده که چېرته بد عمل ستا دا بد عمل تا ته بد ښکاره شو بیا یې ته پرېږدې که ستا دا بد عمل تا ته بد ښکاره شو بیا یې ته پرېږدې نو چېرته هم دی تا ته ستا بد عمل بد نه ښکاره کوي نه خیر او دا بیا هم او بیا هم او په دې کې به تا ساتي دویمه دا چې مهلت او امیدونه لا وخت شتي لا دومره تعدیس هلکې نه لا اوسه پورې خو ځوان یې او صبر وکړه او بوډا شوی لا نه یې او صبر وکړه لا پردي ملک کې او صبر وکړه لا خپل ملک کې او صبر وکړه لا غریب یې صبر وکړه لا مالدار یې صبر وکړه لا میاشت وشروع شوه صبر وکړه لا کال وشروع او دا قسمه خبرې به ته راځي ذلك بأنهم قالوا دا پدې چې دوی ویلي وو للذين كرهوا ما نزل الله هغه کسانو ته چې هغوی بد ګڼلی دی هغه څه چې نازل کړی دی الله سنطيعكم في بعض الامر زر ده چې موږ به تابعداري کوو ستاسو په بعضو کارونو کې والله يعلم اسرارهم او الله پوهیږي په پټو رازونو د دوی بل صفت د منافقانو دا دی چې غیر مسلمه راضي کول او دین خرڅول غیر مسلمه راضي کول حتی چې غیر مسلمه راضي کې خو څه به قربانۍ که نه نو دوی قربانۍ څه شي قربانۍ دي الله وایي دا دوی چې ګمراه شوي دي او د حق نه اورېدلي دي ګمراهۍ ته وجه یې دا ده چې دوی ویلي هغه چا ته چې د قرآن بد ګڼي څوک دي مکې مشرکان دوی ورته ویلي وې پټ پسې تلي وایي بعضو خبرو کې به موږ ستاسو ملګرتیا کوو چا ته څه وایي ما خو بعضو خبرو کې موږ ستاسو ملګري او بعضې ورته به دي ووایي ځکه که مکمل ملګرتیا کوي نو بیا خو پته لګي چې دی مسلمان خو نه دی او کافر دی نو ظاهره کې خو هغه ځان ته مسلمان ویلی دی نو ځکه یې ورته وایي چې بعضو کارونو کې به ستاسو مونږه مرستې کوو تاسو سره به یو الله وایي ولې ما ته دوی رازونه نه دي معلوم سي فكيف إذا توفتهم الملائكة نو څنګه به حال د دوی کله چې به روح اخلي د دوی نه ملائک يضربون وجوههم وأدبارهم وهي بمكنا د دوی او ملاګانې د دوی الله په هغه ورځو به څه کوي هغه ټیم کې خو به چل ول نه کېږي زه دنیا کې تاسو مسلمانان دوکه کړو پیغمبر هم په دوکه کې واچو نو په دې ورځو به څه کوي چې کله ملایک راشي او روح علي نو د دوی نه به دا روح دومره په سختۍ سره علي چې د دوی د مخونه او شاګانې به وایي په دې کې به زموږ نه ډېر ټیم ولګېږي نه چې موږ هغه اوږد حدیث ذکر کړی و چې رسول وسلم پکې دا ټول تفصیل بیان کړی چې ساعت د مؤمن نه څنګه اخیستی کېږي او د مجرم نه څنګه اخیستی کېږي او د دېرشمه سپاره کې صورت دی سورة النازعات والنازعات غرقا قسم دی په هغه ملایکو باندې چې اخلي ساګانې د کافرانو نه په سختۍ سره دوی سره سختی کوي نو دا مخونه ولوي دا ملاګانې ولوي ولې ځکه چې دا روح د هغوی په دې بدن کې پټېږي نه راوځي الله یې په هغه ورځ به څه کوي ذلك بأنهم اتبعوا دا په دې چې یقینا دوی روان شوي دي ما اسقط الله په هغه څه پسې چې غوسه کوي الله لره وکرهوا رضوانه
او بد غني دوی رضا د الله فاحبط اعمالهم نو هغه برباد کړل عملونه د دوی. داسې ظالمان دي هغه کوم شی چې الله لره غوسه کوي په هغې عمل کوي او شی چې راضي کوي د هغې نه ځان لرې ساتي. نو په دې مسلمانانو کې هم ګورئ داسې شتي چې دومره بېدینه شوي دي او د الله نافرمانه شوي دي چې خوشحاله یو سکون ورته وي په هغه څه کولو کې په څه باندې چې الله غوسه کېږي او په غضب کې کېږي. او چې کله ورته د هغه عمل ووایې چې الله پرې راضي کېږي نو هغې ته یې ډډې نه لګي. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ایا ګمان کوي هغه کسان چې په زړونو د هغوی کې مرض دی ان لن یخرج الله اضغانهم چې هېڅ چېرې به راونه باسي الله کینې د دوی. الله اکبر. دا چې په زړونو کې مرض دی څه منافقت د دوی څه مطلب دی چې الله به د دوی حقیقت راښکاره نه کړي. اضغان هغه ګن چې کوم د دوی په سینو کې پروت دی الله به یې راښکاره نه کړي. هغه حسد هغه زد. ولو نشاء لأریناکهم او که وغواړو من خامخا وبښایو ته دوی فلعرفتهم بسیماهم نو خامخا ته به وپېژنې دوی په نښو د دوی ولتعرفنهم فی لحن القول او خامخا پېژنې به ته دوی په چالاکۍ د خبرو کې. والله یعلم اعمالکم او الله پېژني عملونه ستاسو. الله پیغمبر ته وایي چې ما داسې هم کولی شوی چې دا ټول منافقان مې تا ته ښوولی ولو نشاء لأریناکم دا ټول نښې به مې ته ښوولی وی او تا ته به ټول معلوم شي خو الله داسې ونه الله د هغوی عامې نښې ښوولي دي. لکه سورة المنافقون کې به هم راشي دلته هم دا یو ذکر شو چالاک دي او بعض منافقان داسې وو چې الله رب العزت د هغوی نومونه رسول وسلم ته ښوولي. دا بعض ټول نه بعض او بیا هغه نومونه رسول صلی الله علیه وسلم حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ته ښوولي او ځکه عمر رضی الله عنه د هغه نه تپوس کړی وی تپوس زما دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم تا ته د منافقانو کوم نومونه ښوولي په دې کې خو به زما نوم نه وي که نه. داسې د هغه وخت مؤمنان او هغه مؤمنان چې د عمر په شان سړی هغه یېرېږي کیدای شي ما کې منافقت راغلی چېرته دا یاره زما او ستا په زړه تېره شوې بلکې که چېرته چا راته ووایي چې د ځان سره لږ کښېنه او لږ سوچ وکړه چې تا کې به د منافقانو خویونه خو نه وي نو موږ یې ووو ورانه ورسره نه ووو یې په دې خبره جګړه ورسره کوو تا ته زه پلانې زه له ټک خطا دوه مونځونه کوم زه ځان ته مسلمان زه پښتن او بیا له بعض وایي چې د پښتنو اسلام چې کوم دی ته به جدا اسلام موږ کې کم یو کس دې یېرې راغستلی چې زه خو به منافق نه یم که نه او دا د هغوی حال. ولنبلونکم او خامخا ازمیخ به کوو په تاسو باندې حتی نعلم المجاهدین منکم تر دې چې ښکاره کړو موږ مجاهدین ستاسو نه والصابرین او صبر کوونکي ونبلو اخبارکم او ښکاره کړو خبرونه ستاسو. امتحان خو به الله راولي نو د امتحان فایده څه ده؟ دې آیت ته لږ وګورئ خفه نه شي صبر کوونکي به ښکاره شي مجاهدین به ښکاره شي
حقیقت د هر چا به راښکاره شي. لازم به امتحانونه راځي. دا د امتحانونو فایده ده او دې باندې موږ تفصیل کړی د سورة العنکبوت په اوله کې چې الله رب العزت امتحانونه ولې راولي. نو دلته د هغه امتحانونو او د هغه ابتلاءاتو د راتلو حکمت وذکر شو. که چېرته الله دا امتحان نه وی راوستی، لکه دا امتحان دی د کافر سره جهاد کول، امتحان نه دی. ځان قربانول، مال قربانول، وینه قربانول، داسې ګپ دی، لوی امتحان دی که نه. د دې امتحان فایده دا دی چې پته ولګي چې څوک رښتینی دی څوک دروغجن دی. د الله په لار کې مال لګول، الله وی لګوه، مال ورکول او تا پې ځان ستړی کړی آسان کار نه دی، خو دې سره به پته ولګي د رښتیني او د دروغجن. دا شان د تکلیفونه چې کوم راځي، غریبي، مالداري، خوشحالي، غم، بیماری او روغ صحت، په دې هر څه کې د انسان د ایمان پته لګي چې دی څومره اوبو کې دی. ان الذین کفروا، یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دی، وصدوا عن سبیل الله، او خلق منع کوي د لارې د الله نه، وشاقوا الرسول، او خلاف کوي د رسول، من بعد ما تبین لهم الهدى، وروستو د هغې نه چې ښکاره شوی دی هغوی ته هدایت. څوک دي وروسته دي چې ښکاره شوی دی ته هدایت؟ منافقان دي. او دا صورت خو مدني دی، مکي خو نه دی. ما تاسو ته په اوله کې ویلي چې مدني او مکي کله معلوم کړي نو لویه فایده سړي ته وشي چې دا خبره چا سره روانه ده، نو سړی بیا په خبره باندې پوهېږي. سړی په هغه آیت باندې ډېر په اسانه پوهېږي، ته پته وي چې زمانه یې څه ده دې آیت ته نازلېدو. لن یضروا الله شیئا، هیڅ چېرې دوی ضرر نشي ورکولی الله ته څه ضرر. وسيحبط اعمالهم، او زر ده چې برباد بکي عملونه د دوی. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، تابعداري کوئ د الله او تابعداري کوئ د رسول. ولا تبطلوا اعمالکم، او مه بربادوئ عملونه خپل. عملونه د منافقانو کافرانو خو برباد دي، خو الله مؤمنانو ته نصیحت کوي تاسو خپل عمل چېرته برباد نه کړي. دا به څنګه بربادېږي چې کله ته په نقش قدم د کافرانو او منافقانو روان شي، ستا دم بربادېږي. ان الذین کفروا، یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دی، وصدوا عن سبیل الله، او خلق منع کوي د لارې د الله نه، ثم ماتوا وهم کفار، بیا مړه شو په داسې حال کې چې هغوی کافرانو. فلن یغفر الله لهم، نو هیڅ چېرې به بخښنه ونه کړي الله هغوی ته. ولې ورته بخښنه نه کوي؟ مړه په کفر شو، او داسې ورنه وایي چې مړه شو او توبه یې ونه ایسته. د مرګ نه بعد چاته بخښنه کېږي؟ نه کېږي. نو د هغوی خاتمه په کفر باندې وشو، نو الله ورته بخښنه نه کوي. بس که چېرته د زنکدن نه مخکې دوی ته موقع میلاو شوی وی او توبه یې ویستې وی، بیا خو الله رب العزت توبه قبله. اوس یې روان آیت کې الله رب العزت دا خبره مؤمنانو ته ذکر کوي چې تاسو به د کافرانو په مقابله کې کمزورتیا نه ښکاره کوئ. تاسو مؤمنان یې او د الله په حق دین باندې، نو کمزوري کېږئ به نه، بزدلي به نه کوئ. یوه ده چې کمزوري کېږئ به نه. دویمه ده چې د خپل طرف نه به د صلح خبرې نه کوئ. که مسلمانان او کافران خپل منځ کې صلح کوي، معاهده کوي، دا جایز دي بلکل. خو دلته الله وایي چې تاسو په دې خبره کې مخکې کېږئ مه، د خپل طرف نه مه وایئ چې صلح کوو، چې کله تاسو زور کیئ.
کمزوري به ښکاره شي. خو دې سره هم شرط لري چې کله زور کیي، چې کله زور کیي که نه تا ته د خپل زور پته وي، نو ته د خپل طرف نه د صلح خبره مه کوه، پرېږدې چې هغه وکړي. نو که هغه وکړه بیا ورسره صلح وکړه. شریعت صلح غواړي، خو شریعت دا وایي چې ته ځان کمزوری به راښکاره کوه. وان جنحوا للسلم سورة الانفال کې دي فاجنح لها، که دوی کږېږي د صلح طرف ته تم ورځه پرې صلح وکړه. دویم حال د مسلمانانو دا دی چې دوی کمزوري، نو بیا دوی د خپل طرف نه د صلح خبره کولی شي. کله د مسلمانانو حالات کمزوري که نه، نو دوی سوچ وکړي چې یاره موږ ظاهري حالات زموږ کمزوري د موږ دوی سره مقابله نشو کولی، نو بیا دوی د خپل طرف نه ابتداءً د صلح خبره هغه کولی شي. فلا تهنوا، نو مه کمزوري کیږئ، وتدعوا الى السلم، او دعوت مه ورکوئ صلح ته، وانتم الاعلون، او حال دا چې تاسو اوچت یئ. او چې کله تاسو کمزوري یئ بیا د صلح طرف ته دعوت ورکولی شي، بیا ورکولی شي. دین باندې پوهېده غواړي، دا د جذباتو خبرې نه دي. اما دا خبره یاده کړه. نو انشاءالله اوس به تاسو واورئ سورة الفتح کې رسول صلی الله علیه وسلم د مشرکانو سره صلح کړې او د مدینې د یهودو سره صلح کړې او معاهده یې کړې. دا د جذباتو خبرې نه دي. دا کافران دي او هغه کافران دي، او دوی د کافرانو سره معاهده وکړه او دوی د کافرانو سره ده وکړه، او خپل ایمان یې دی چې سهار منزله په ټیم راپاڅېدی هم نه شي. خو ته به داسې به دی ګرم ګرم لګوي، ته به وایي چې بس لکه که دی په نن سبا وخت کې نو دقه یو مسلمان پاتې شوی دی، ټول کافران دي، او سهار منزله به په ټیم نه راشي. دین نظام پوه کول، په دین ځان پوه کول پکار دي. څه پکې روا دي، څه نه دي روا، مسلمانانو حالاتو ته کته پکار دي. نو اوس که دلته څوک ته دقه دا هسې کورنۍ چې جذباتي شوی دی او علم ورسره نشتي، دته ووایه چې مسلمانان کمزوري، نو دوی د خپل طرف نه کافرانو ته دعوت ته صلح ورکولی شي. که پته یې د کفر فتوا ونه لګوله بیا باید ووایه چې لوی کافر ته او چې دا فتوا یې د باندې ولګوله، بیا به د هغې نه بعد خپلې مزدورۍ له روان شي، ځي خپلې دنیا ته. خو څوک په اسلام کې پرېږدي نه، د دین نه ځان خبر کوي. دا د جذباتو خبرې نه دي. ډېر د افسوس سره زه دا وایم زموږ د پښتنو لویه کمزوري چې د هغې د لاسه موږ سرګردانه یو، هغه زموږ بې ځایه جذبات دي. د پښتنو خبره کوو، باقي قومونه بیا هم سوچ کوي خبرې ته، لږ ګوري چې انجام به یې صحیح. موږ یې دله په انجام منجام باندې نه یو، موږ به کار وکړو بیا به انجام ګورو. اول کار وکړه بیا به ګورو چې نتیجې سره وته، نو بیا به ته څه وګورې د نتیجې سره، تا خو کار کړی دی، بیا به څه وکړي. سوچ خو مخکې په کار دی چې د دې به انجام صحیح. نو جذبات کنټرول ساتئ او جذبات د شریعت پابند ساتئ. دا خبره یاده کړه، جذبات د شریعت پابند ساته، ته به شریعت د خپلو جذباتو پابند نه ساتي. زما دا خبره په زړه ولیکئ، په زړه. جذبات پابند کې د څه؟ د شریعت به نه پابند کې د جذباتو. یاره زما زړه دا وایي، خپل زړه ځان سره کېده او خپل رایم ځان سره کېده، موږ خبره د اسلام کوو. والله معکم، او الله ستاسو ملګری دی، ولن یترکم اعمالکم، او هیڅ چیرې نه کموي الله ستاسو نه عملونه، ستاسو عملونه نه کموي، یعنې د عملونو ثواب به نه کموي. اوس ګوره انسان کمزوری کېږي ولې او بزدله کېږي ولې او یریږي د مرګ نه ولې؟ چې کله د ده بې حده مینه شي د څه سره؟ د دنیا سره. انما الحیات الدنیا، یقینا ژوند دنیوي، لعب ولهو، لوبې دي او مشغله ده.
وإن تؤمنوا وتتقوا او كتاسو ایمان لري او تقوا کوي يؤتكم اجوركم ندربك تاسو تاجرون استاسو ولا يسألكم اموالكم او نغواړي استاسو نمالون استاسو. د الله رب العزت دې احسان ته وګوره چې الله زموږ نه ټول مالونه نه دي وغوښتلي، ټول مالونه نه دي وغوښتلي. د لسمې څلورمه، د لسمې او زموږ پکې هغه حال دی که نه، په دې ژمي کې چې په موږ باندې کومه خوله راولي ده د په دې لسمه برخه کې دا څلورمه نه ده د زکات ته مسله. او چې کوم حسابونه موږ دې له کوو که چېرته دا کیسه د 100 روپو نه د 50 ته راشي او که د 50 نه چې د 50 ته راشي، حالانکه مال د الله دی او هر څه د هغه دي او هغه ته پاتې دي. نو دلته د مال د لګولو خبره ولې وکړه؟ ځکه چې مخکې د جهاد خبره وشوه، جهاد کې بدن هم لګي او مال هم لګي. نو د الله احسان ته وګوره چې الله ټول مال زموږ نه دی غوښتلی. ځکه وایي ان یسألکموها، که چېرته وغواړي ستاسو نه مالونه ټول، فیحفکم او زور در باندې راولي، تبخلو نو بخل به وکئ تاسو، ویخرج اضغانکم او راوبه باسي پټې کینې ستاسو یا پټې خبرې ستاسو. الله تاسو نه ټول مالونه نه دي غوښتلي او که وغواړي نو بیا به تاسو بخل وکئ او په زړونو کې چې څه دي هغه به راښکاره شي. الله اکبر. زه د یو خبره ذکر کړم، د انسان حقیقت هله راښکاره کېږي چې کله د ده سره خبره وکړي د هغه څه په باره کې چې د ده په جیب کې پراته دي. زما دا خبره نوټ کړئ. که د چا هم حقیقت معلومول غواړي که نه، د پیسو په باره کې ورسره بحث کوي. داسې خو موږ ټول ښه خلک یو، خو چې د جیب کې ورسره څه دي دا ترې وغواړه بیا به د پته ولګي. یعنې موږ ټول ښه خلک یو، د یو بل نه سر قربان وه. داسې ملګری د چا نه یې خوښ چې د سره بیمارېږي نه، څه ضرورت یې نه یې، غریب کېږي نه. ستاسو داسې ملګری نه یې خوښ؟ د ټولو خوښ. موږ وایو الله داسې ملګری راکړي. خو پته به هله ولګي چې کله موږ سره څوک بحث وکړي د هغه پیسو مباره کې چې زموږ په جیبونو کې پرتې دي، بیا به زما هم پته ولګي بیا به ستا هم ولګي. الله وی ما دنه پوره غوښتلی نه دی، خو که مې وغوښتو نو ډېر حقیقتونه به راښکاره شي. هغه انسان فطرت دا دی، مال باندې مین دی. نو چې اوس الله وایي چې ټول مال راکړه، په هغه 100 کې 2.5 کې چې موږ کومه قصه کړې ده، بحثونه او مناظرې او تپوسونه چې چېرته که د 2.5 نه 1.5 ته شي، غریب له 2 روپۍ ورکوو د هغه بیخ بنیاد وباسو. اوس که الله ویلی وی چې د الف نه یا پورې چې څه درسره دي راوړئ، الله اکبر، چې څه به راښکاره شي. خو الله وایي دغه مې څه ونه وي چې بس پټ پاتې شي. زه بل یو مثال در کړم، دا خبر رانه اوږدېږي د سره مونږ نن. خو دا سورت محمد او بیا دې پسې کوم سورت دی، د دې سورتونه چې لږ تفصیل غواړي. یو سړی دی، هغه غریب له پیسې و، دا هغه سړی چې عادت نه دی د مال لګولو سره. زه د هغه څه دې خبره غریب له پیسې ورکړې 2 روپۍ او په هغې کې غوسه هم دی. هغه غریب ته هم خبرې واورولې، بیا کور ته چې راغی هم خبرې کولې، دا د غلړ او د ډاکو زامن را پیدا شوي دي او 2 روپۍ زموږ نه واخېستې، او دا د کافر زامن را پیدا شوي دي او دا د خبیث زامن راغلي دي. دا په 2 روپو کې د ده د سینې حال و. که چېرته الله د نه دا ټول مال غوښتلی چې بیا به د څه حال او د الله رحم دی په موږ پردې راچولی دي. ډېر ګران کار دی. د ایمان دعوه خو موږ ټول کوو، موږ ټول کلمه وایو، خو چې د کلمې سره دا وایي چې څه چې د سره کور کې دي راوړه،
بیا به څه حال و ټولو به کړی ډېر ناشنا حقیقتونه به راښکاره شي نو الله وایي ما په تاسو رحم وکړو او ټول مې دنه ونغوښتو ها انتم هؤلاء خبردار تاسو ای خلکو دا کسان یی تدعون چې تاسو را بللی کیږئ لتنفقوا فی سبیل الله د دې دپاره چې خرچه وکئ په لاره د الله کې فمنکم من یبخل نو باز تاسو نه هغه څوک دي چې بخل کوي ومن یبخل او چا چې بخل وکړو فانما یبخل عن نفسه نو یقینا بخل کوي د نفس ددنه یقینا بخل کوي یو معنی دا د نفس ددنه یعنی نقصان دی خپل ځان له ورکوي فإنما يبخل عن نفسه إن ضرر ذلك سيعود عليه علماء وایي ضرر د دې بخل به د ده په دې نفس را واپس کېږي بل چا له خو نقصان نه شي ورکوي بخیل سړي په مخ کې دا آیت وایه ومن يبخل او چا چې بخل وکړو نو د ډېر مال جمع کړو الله وایي چا چې بخل وکړو د خو ځان تباه کړو نو بخیل سړی ګوړه شي د مال شماري را شماري او پښتانه خبره کوي د سخي او د بخیل یو شان لګي ورب الکعبه یو شان لګي خو هغه سخي به خپله مرضۍ ولګوي د الله په رضا کې ولګوي عزت پې مو ګټي دنیا مو خوري آخرت مو خوري او بخیلي جمع کوي ګړز یاره وي هغه راغلی و کور ته یا هغه شی وي ټول وړی دی لکه خو تعظیم نه جمع کړی دی وغلوله نو د ده سره خوا کې سخي و هغه هم لګولی دی په هغه په څه طریقه ولګو ده په څه طریقه ولګو نو د بخل نقصان او تاوان اولنی چاته دی هغه خپل ځان ته دی الله دې موږ ساتي والله الغني وأنتم الفقراء او الله بې حاجته دی او تاسو فقیران یئ الله اکبر الله ضرورت نه لري ستاسو دې پیسو ته که ته دې سوچ کې چې ما پیسې ولګولې او ما الله وایي بس لګوه الله ضرورت نه لري زموږ د عبادتونو ته او د ژوند قربانولو ته او د بدن قربانولو هېڅ ته هم ضرورت نه لري موږ غریبانان یو موږ محتاج یو وإن تتولوا أو كتاسو مخواړوئ يستبدل قوما غيركم وبدل کې به راولي نور خلق سوا ستاسونا ثم لا يكونوا أمثالكم بیا به نه یې هغوی ستاسو په شان الله به نور خلق راولي هغوی به د الله مني هغوی به بخل نه کوي هغوی به د الله نافرماني نه کوي سورة الفتح سورة الفتح اتسلویختم سورت دی په قرآن کې او د نازلېدو په اعتبار سره 114 سورت دی 114 صحیح دی دی بعض آیات هغه مخکې نازل شوي دي خو زه مکمل خبره کوم ما تاسو ته دا خبره کړې وه که نه چې دا آیتونه چې دي داسې نه دی چې په یو ځای ټول صورت نازل شوی دی بعضو صورتونو نازلېدو کې 2 3 4 کاله لګېدلي دي د هغې نه پکې زیات لګېدلي دي بیا رسول سلم ملګرو ته ویلي دا آیت دلته ولګوئ دا آیت دلته ولګوئ نو په دې صورت کې اوس بعض آیتونه هغه 6 کال باندې نازل شوي بعض وروسته نازل شوي د سورة الصف نه بعد نازل شوی دی او د سورة التوبه نه مخکې په دې کې چې دی نه یو کم 10 آیتونه دي او 4 په دې کې رکوګانې دي او دا صورت به مدني که مکي وي ولې څه دلیل دی مدني تا ته چې پته د هجرت نه بعد نازل شي ما خو لا دا ویلي هم نه چې هجرت نه بعد نازل شي نه بارک الله فیک ما دا جواب پکار
یو سل دیارلسم سورت دی نو پاتې څه دي که نه یو سل دیارلس سورتونه په مکه کې نازل شوي یو په مدینه کې نازل شوی دی دا سورت دی مدني د دې اولني آیتونه نازل شوي دي په شپږم کال د هجرت کې رسول وسلم چې هجرت وکړو د هغې په شپږم کال د دې د اولني آیتونه نازل شوي دي او د شپې نازل شوي دي سورة الفتح صلح حدیبیه سره خوا کې نازل شوی دی صلح چې وشوه په هغې پسې دا نازل شوی لکه سورة الانفال د بدر په غذا پسې نازل شوی دی سورة العمران کې بعض آیتونه غزوه احد نه بعد نازل شوي دي سورة الاحزاب د غزوه احزاب نه بعد نازل شوی دی نو دقه شان دا سورة الفتح د صلح حدیبیه نه بعد نازل شوی دی په دې کې الله رب العزت زیری ورکړی د مؤمنانو ته د فتح او دا چې اسلام به زورور کیږي په دې کې د منافقانو باسوم شوی دی په دې کې د هغه مؤمنانو باسوم شوی دی چې هغوی د الله دپاره ځانونه او مالونه خرڅ کړي په دې کې د بیعة الرضوان باره کې هم خبرې شوي دي او دې کې د صلح حدیبیې په باره کې هم خبرې شوي دي او د دې آیت د دې ابتدایي آیتونو شان نزول هغې کې داسې راځي عمر بن خطاب رضی الله عنه وایي او دا روایت په ډېرو کتابونو کې دی امام بخاري هم راوړی دی امام مسلم او نورو کتابونو کې چې عمر بن خطاب رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم سره څه خبرې اترې وکړې خصوصا هغه صلح چې کوم وشو د حدیبیې په هغې کې هغه بعض شرطونه داسې وو چې مسلمانان پرې خفه وو او دوی بار بار په رسول صلی الله علیه وسلم پسې تور راتلو یا رسول الله دا شرط ولې دا شرط ولې دا ولې نو زه درې پیرې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې لاړم فلم يرد علی هغه ماله څه جواب رانه نو په زړه کې مې ځان سره دا ووایي چې تباشي یا مور دی بورشه د خطاب زویه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی خفه کړی دی بار بار تلی راتلی نو اوس دته ادب ښیي نو ځکه غلی شوی تاله جواب نه درکوي نو زه به خپله سورنۍ باندې سوري شم روان او مخکې ترې روان شو فتقدمت مخکې ترې روان شوم چې زه ترې لرې شم یریدم چې ته زما مبارک الله څه نازل کړي دی چې پیغمبر غلی دی او زه اوس لرې روان یم د رسول وسلم نه او د ملګرو نه فاذا انا بمناد ینادي یا عمر یا عمر دې کې زما په غوږونو اواز ولګېدو چې یا عمره ای عمره او بل اواز ولګېدو این عمر عمر کوم ځای کې دی ویې ما چې دلته وایي چې رسول وسلم دې غواړي وی په ما یاره ښه ډېره شو او دا مې ووایي چې غرق شوې تباه شوې چا تا ته دا وایي چې د رسول صلی وسلم سره داسې خبرې کوه او دومره د هغه خواله زه راځه وایي چې زه ورغلم وایي رسول صلی وسلم وایي چې عمر الله خو آیتونه راولېږل نو د ده هغه یره ښه ډېره شوه چې الله ګوره زما باره کې څه وی ما ورته چې یا رسول الله څه ووایي الله وایي چې انا فتحنا لك فتحا مبینا یقینا ما فتح درکړه لویه فتحه رسول صلی الله علیه وسلم وایي لقد انزلت علی آیه هي احب الی من الدنیا جمیعها الله دې آیتونه رالیږلي دي چې دنیا او دنیا کې چې څه دي د دې نه زیات دغه آیتونه مې خوښ دي په داسې موقع الله رب العزت د آیتونه راولېږل په داسې موقع چې صحابه کرام غمجنه وو دا ماحول ټول د څه د غم و د خفګان او زه به مختصره قصه ذکر کړم د صلح حدیبیې زموږ سره چې کوم ملګري په مخه کښېني هغوی ته خو به پته وي او کوم ملګري چې نه وي چې هسې هغوی ته سرسري یاد شي ټول تفصیل خو نشو بیانولی عایشه رضی الله عنها دا قصه بیان کړې ده مختصر او زه به د هغې نه مختصر کړم چې رسول صلی الله علیه وسلم خوب ولیدو په دې خوب کې دا ولیدو چې
څوک ورته وایي چې ته به مسجد حرام ته ننوځې مکې ته به ځې په امن سره او ستا دا ملګري به هم ځي دا خبره رسول الله وسلم خپلو ملګرو ته وکړه هغوی ډېر زیات خوشحاله شو ډېر ځکه چې ډېر وخت د هغوی شی مکې ته نه وتلي کعبه یې نه ولیدلې نو رسول الله وسلم ملګرو ته ویل چې ځو عمرې ته ځئ او دا شپږم کالو او د ذوالقعدې میاشت وه د ذوالقعدې میاشت وه شپږم کال او تقریبا 1400 بعضو روایتونو کې 1500 راځي مهاجرین او انصار دا د رسول الله سره ملګري شو روان شو منافقان هغوی دوی لیوني شوي دي د مدینې منافقان په بانډو کې چې کوم منافقانو هغوی دا لیوني شوي دي ښه دوی د قریشو سره مقابلو لځي اوس موږ خو نشو تللی حالانکه دوی مقابلې له نه راغلي ځکه دوی سره اسلحه نه وه ګټ ګټ اسلحې ځان سره نه وي راګستې صرف د عمرې دپاره راغلو او ځان سره یې څاروي روان کړي د قربانۍ دپاره ماسپښین لمونځ د مدینې په دې میقات کې کړی و ذوالحلیفه کې هلته رسول صلی الله احرام واچو ملګرو تلبیه ووي او د رسول صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې د هغه په بیبیانو کې ام سلمه رضی الله عنها وه مشرکانو ته خبر ورسېدو چې مسلمانان را روان دي نو هغوی اتفاق وکړو چې دوی به نه پرېږدو رسول صلی الله علیه وسلم یو علاقې ته ورسېدو مکې ته نږدې هغې ته عصفان یو کس و د هغه نوم بشر ابن سفیان ده ته یې ویې ته لاړ شه ته به د قریشو خبر موږ له وخت په وخت راوړې هغه خبر راوړو چې یا رسول الله هغوی ځان تیار کړی دی او د جنگ اراده یې ده او علاقه یې ورته وښوه چې هغه علاقې طرف ته راوتي دي او قسمونه یې خوړلي دي چې ته مکې ته نشي ننوتی رسول صلی الله علیه وسلم دا لاره بدله کړه چې د دوی د مخې له ور نه شي لاره یې بدله کړه او ډېره سخته لار ډېره ورانه لار هلکه رس په هغې باندې لاړو دغه لار باندې چې دوی روانو اخره کې یو علاقې ته ورسېدو چې هغې ته ویل کېږي الحدیبیه اوس هم شتې بوډونه یې لګېدلي که لاړ شي هغه ځای معلوم ځای دی دا بلکل مکې ته حرم ته نږدې ځای و ډېر لرې نه و حدیبیه دې ځي ته ویله کېږي ولې دې ځي ته حدیبیه وایي دلته یو کوی و د هغه کوی نوم و الحدیبیه نو هغه ظلم نوم د دغه کوی په نوم کېښودی شو هلته رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ووایي چې راکوشئ دلته و پړاو واچو او سبحان الله د رسول الله وسلم چې کومه اوښه وه هغه د دې ځای نه مخکې تلم نه لکه چې الله منع کړي په دغه ځای کې دوی پړاو اچولی او قریشو یو کس راولېږو بدیل ابن ورقا چې ته د ده نه تپوس وکړه چې ته څه له راغلی هغه راغی په رسول وسلم پسې ورته وایي څه له راغلي هغه ورته وایي صفا خبره ده عمرې له راغلي وو جنګ له نه بیا قریشو یو کس راولېږو عروه ابن مسعود الثقفي او د هغه په خوله دا پیغام راولېږو چې ته چېرته هم مکې ته داسې نشي ننوتی ولې موږ ته پرېږدو زمونږ پلار نیکه ته وجلي دي په موږ پسې څه ویلي نه دي اوس تا موږ داسې پرېږدو دا خلک به زموږ په باره کې څه په دې خبرو کې عروه رسول وسلم سره لګیا نو دا ګیرې له وله لاس وړی لکه چې ته دا خبره واوره نو المغیره بن شعبه رضی الله عنه ولاړ سره توره په لاس ورې چې کېښود لرکه لاس دا پلیت به لاس به د رسول وسلم په ګیره باندې نه ایږدي چې ورغې عروه الله اکبر قریش ورته وایي څه قصه ده وایي قصه دا ده هغه څه مې ولیدو چې ما لیدلي نه دي هغه ورته وایي څنګه وایي ګوره زه د فارس د باچایانو د کسرا سره ملاو شوی د حبشې باچا نجاشي سره زما ملاقاتونه شوي دي خو ما د یو باچا هم دومره عزت نه دی لیدلی په خپل قوم کې لکه څومره عزت چې د محمد صلی الله علیه وسلم دی د هغه د ملګرو په منځ کې چې خبره به یې کوله ټول به غلي وو
چې امر ورته کوي ټول تیار دي. ما داسې باچایي ما د چا نه دی لیدلې لکه څنګه باچایي چې دې سره دي. دې کې رسول الله وسلم عثمان بن عفان ولیږه، اول عمر لیږو، وی عمر ته ورشه او دوی ته ووایه چې موږ عمرې له راغلي یو جنګ له نه یو راغلي، الله بندګانو دا څه قسم شروع کړي. نو عمر ورته یا رسول الله زما خوی دوی ته معلوم دی او د دوی خوی ما ته معلوم دی، نو زه به داسې په ارام دا خبره بیا ختمه نه کړم. خو زما نه چې کوم اوچت دی د ابو عجزي وه هغه درته ښیم، هغه ولېږه عثمان رضی الله عنه پسې ولېږه، عثمان یې پسې ولېږه. نو هغه هلته څه ورځې تېرې شوې او لیټ شو، دا خبره مشهوره کړې شوه او دې ته هوا ورکړې شوه چې عثمان رضی الله عنه هغه وجلی شوی دی. رسول صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبره راورسېده نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا دا ووي چې موږ به بیعت کوو. بیعت ورسره وکړو صحابه کرامو ټولو په مرګ باندې چې د مرګ نه به نه تښتو او لازم به بدللو ځکه چې زموږ ملګری وجلی دی. وروسته بیا هغه حقیقت راښکاره شو چې دا درو. رسول الله وسلم تقریبا حدیبیه کې 20 ورځې تېرې کړې، 20 ورځې رسول الله وسلم حدیبیه کې، او دې کې به دا سفیران تلو راتلو د مسلمانانو قسمتو د هغوی خبراتو. اخره کې د هغوی د طرف نه یو کس راغی سهیل ابن عمرو. سهیل ابن عمرو ته پته ولګېده چې مسلمانانو بیعت کړی دی، قریش ته هم خبر ورسېد. نو په دوی یره راغله چېرې دا قصه نوره ورانېږي، په کار دا دی چې لږه نرمي ښکاره کړو. نو دی راغی او د صلح خبره د رسول الله سره وکړه. صلح په څه باندې وشوه؟ په یو څو خبرو. اولنۍ دا چې دې کال نه به رسول الله وسلم او د هغه ملګري واپس کېږي بغیر د عمرې نه، را روان کال نه به بیا راځي خو ځان سره به اسلحې نه راوړي او 3 ورځې به په مکه کې تېروي. اولنۍ خبره ده. دویمه ده 10 کالو پورې به مسلمانان او قریش د یو بل سره جنگ نه کوي، 10 کاله به جنگ بني. درېیمه ده دی پکې عجیبه ایښودی و چې ډېر مسلمانان پرې خفه شي او دا اوس رسول صلی الله منلې وه. درېیمه ده په قریشو کې چې څوک مسلمان شو او په رسول صلی الله پسې لاړ هجرت یې وکړو بغیر د مشرانو د اجازت نه، نو مسلمانان به واپس لیږي قریشو ته. او که څوک په مسلمانانو کې لاړ په قریشو پسې نو قریش به مسلمانانو ته نه واپس کوي. څلورمه خبره دا لیکلی شوې وه چې په قبایلو کې څوک هم د رسول صلی الله ملګری کېده غواړي نو هغه ملګری کېدی شي، څوک چې هم د قریشو ملګری کېده غواړي هغوی سره ملګری کېدی شي. خو څنګه چې بیا د دې مسلمانانو او د قریش په منځ کې جنګ بند دی، داسې به دوی هم جنګ بیا پیل. په دې باندې چې دی نه صلح وشوه او دا په اجازت د الله باندې شوې ده، دې کې شک نشته که نه؟ په دې کې شک نشته چې دا په اجازت د الله باندې شوې ده. نو الله رب العزت دغه حدیبیې په دې موقع باندې د آیتونه رالیږلي وو. بسم الله الرحمن الرحیم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يقينا من فتح دركرتا فتح خكارا. فتحنا مراد وسم شكياني صلح حديبية ما هو صلح الآيتون دا تيم كي نازل الله صلح تفتحه إذا كنت شديد لا سبيا دا نور فتوحات راغليتي. عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو فتح هو يا رسول الله؟ ده فتح هو؟ نعم قلت نعم والذي بنفسي بيده إنه لفتح. ما دي بالله قسمي ده صلح فتح ده. لكن جنگ بند شو مسلمانان او مشرکان یو بل کې ګډون راغی تلو راتلو به د دعوت لارې کولاو شي. دویمه رسول صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړې ده که نه او حمله یې کړې وه په قریشو وجه یې څه وه؟
هغوی صلح ماته کړې نو د صلح وجه د فتح نه شوه سبب د فتح دی که نو ځکه دې ته الله رب العزت دې ته څه ووي دې ته فتح ووي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك د دې دپاره چې بخښنه وکړي تا ته الله د هغې چې مخکې تیر شوي دي د خطایانو ستا نه وما تأخر او هغه چې وروستو شوي دي بل احسان د الله دا و پیغمبر باندې چې ته چې دا دومره سختې تیرې او دا دومره تکلیفونه برداشت کې نو الله رب العزت تا ته راتلونکي او تیر شوي خطاګانې ټولې معاف کړي دي دا صرف د پیغمبر دپاره دي چې تیر شوي او راتلونکي خطاګانې دا ټولې معاف شوي دي ټولې معاف شوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خطاګانو او ګناهونو نه الله رب العزت ساتلی و خو دا یو مقام یو مرتبه وه چې هغه ته ملاو شوي ده اگر که د هغه ګناهونه نه و اگر که د هغه ګناهونه نه و خو دا مرتبه ول الله ورکړه ځکه چې دې کې د هغه عزت و دې کې د هغه شرف و ويتم نعمته عليك او پوره کوي نعمت خپل پتا باندې نعمت څه دی دا دین چې کوم هغه بیانوي د دې دین به الله مرسته کوي دا به غالبه کوي او دا پیغمبر به راواپس کېږي دغه مکې ته د عزتونه دنیا او د آخرت به ورته میلاویږي دا ټول نعمتونه دي ویهدیک صراطا مستقیما او روان کی تا په لاره نیغه باندې نو په نیغه لار خو هغه روان مضبوط به دې کي یا د دینه به درته زیات هدایت وي ځکه چې هدایت په یو ځای نه ولاړ دا ډېرېږي لکه یو سړی پوهه دی او ته ورته ووایې چې لږه نوره مطالعه وکړه چې ښه پوه شي او چې ښه پوه ځکه چې دا علم څه ودرېږي خو نه په یو ځای باندې نو هدایت داسې خو نه دی چې بس ولاړ دی څومره چې وخت تېرېږي رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هدایت ډېروي په دین یې ښه پوه کوي وینصرک الله نصرا عزیزا او مرسته وکړي تا سره الله مرسته عزت والا الله به تا سره مرسته کوي په هر ځای کې دنیا او آخرت کې دا ایتونه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ولوستو نو صحابه کرامو یا رسول الله ستاسو دې مبارک شي الله خو ډېر نعمتونه درکړو ارمان چې موږ ته هم پته وي چې الله موږ له څه راکوي دا خو ټول ستاسو هغه نعمتونه چې الله په تاسو باندې کړي فتحه د خطایانو معافي د نعمت پوره کول د هدایت ډېرول مرسته الله طرف نه نو الله رب العزت بس آیتونه راولېږل هغه نعمتونه یې پکې ذکر کړو چې مؤمنانو له ورکړي دي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الله غزات چې راویلېږله تسلي په زړونو د مؤمنانو کې زړونه ما تاسو ته وایي چې غمجن او ملګري ډېر په دې حکمت نه و پوه غیب علم خو چا سره نه و کړی په خپل عمر رضی الله عنه راغی په رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله موږ زورور نه یو موږ په حق نه یو هغو به باطل نه دي نو بیا ولې دا شرط څنګه شرط چې تاسو نه څوک راشي موږ به واپس کوو چې زموږ نه څوک درشي هغه به نه راواپس کوو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي الله او د الله رسول پوهېږي په خپلو خبرو بلکل ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې ورغی او ته هم دقه خبره وکړه چې ګوره چې پیغمبر یې کوي نو بغیر د الله د اجازت خو یې نه کوي دې کې حکمتونه خو انسان دی یو خو انسان تعدي کوي بل دا چې په غیبو خو څوک پوه نه دی
او هغه حکمتونه هغوی ته دغه نږدې او لنډ ځای کې ښکاره کېدو که نه نو د بعضو ملګرو زړونه چې د هغه غمجن الله رب العزت تسلی او سکون او آرام راولېږو د مؤمنانو په زړونو کې نو هغوی خوشحاله شو هغه غم چې کوم د هغوی په زړونو کې و هغه الله څه کو هغه ختم لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم د دې دپاره چې ډېر شي د هغوی ایمان د دې دپاره چې ډېر شي هغوی په ایمان کې سره د ایمان د هغوی نه دلیل دی چې ایمان کمیږي زیاتېږي ولله جنود السماوات والارض او خاص د الله په اختیار کې دي لښکرې د اسمانونو او د ځمکې وکان الله علیما حکیما او دی الله پوهه حکمتونو والا لښکرې ټولې د الله په لاس کې نو هېڅ غم به نه کوئ الله به ستاسو مرسته کوي او سبحان الله دوی ته څه پته ده ځه چې کوم مسلمانان راواپس شو او سره پاسه 1400 دوی ته څه پته ده چې نږدې وخت کې دوی د مکې ته ورننوتو واله دي خو دوی صرف عمرې له نه فاتحین به ورننوځي داسې به ورننوځي چې دا مکه به الله دوی ته واپس کړي د دوی ته پته نه وګوره الله په هر څه کې حکمت نو ځکه دې ځای کې دا فایده یاده کړه څه چې دنیا کې تا ته راپېښېږي او په ژوند کې مطمئن اوسه په دې هر څه کې به خیر خو موږ ته خپل خیر او شر هغه نه دی معلوم ښکاري راته ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات د دې دپاره چې داخل کې مؤمنان سړي او مؤمنې ښځې جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې ویکفر عنهم سیئاتهم او وبریږي د هغوی نه ګناهونه د هغوی وكان ذلك عند الله فوزا عظيما او دې دا کار په نزد الله کامیابي لویه الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي دا هغه تحفه ده چې الله مؤمنانو له ورکړه منافقان او مشرکان هغه چې یو طرف ته مشرکان دي چې مقابله یې کوله منافقان چې پټ ملګري د دغه مشرکانو او د مدینې نه راغلي هم نه دي ويعذب المنافقين والمنافقات او عذاب ورکی منافقان سړو او منافقو ښځو ته والمشركين والمشركات او مشرکان سړو او مشرکو ښځو ته الظانین بالله چې ګمانونه کوي په الله باندې ظن السوء ګمان بد څه ګمان کوئ په الله باندې څه بد ګمان کوئ بارک الله فیک دا کم چې تللی دي دا کم چې لاړو دوی بیا واپس راتلو والا دي دغه شان دین د الله لاړ ختم شنه یو څو ورځې کیسې دي بیا دین نشتی بیا هېڅ هم نشتی والعیاذ بالله دا د دوی ګمانونه علیهم دائرة السوء په دوی باندې مصیبت په دوی باندې دي مصیبتې بد خیري دي چې دوی بد ګمان کوي په دوی دې راشي بد بد مصیبتونه وغضب الله علیهم او غضب کړی دی الله په دوی باندې ولعنهم او لعنت کړی دی واعد لهم جهنم او تیار کړی دی هغوی لره جهنم وساءت مصیرا او بد دی زید ورګرځېدو
ولله جنود السماوات والأرض او خاص الله لره لښکرې د اسمانونو او د ځمکې دي وكان الله عزيزا حكيما او دی الله زور ور حکمتون والا. اوس بیا د پیغمبر باس بکی انا ارسلناک شاهدا یقینا لېږلی موږ ته ګواه. څنګه ګواه؟ زار ستاسو د دې نیمچه خبرونه هر یو ټکی داسې ووایي به بیا نور طاقت نه وي. د قیامت په ورځ به ګوایي کوي په دې امت، بس په پیغمبرانو به ګوایي کوي. یعنې رجوع ما ته ښکاري چې خراب کړي یې، سر ته م ختلې ده ګس چې دوه درې ټکي پکې سړی نه شي ویلی. نو ته ګوایې په امت، ګوایې په نورو پیغمبرانو. ومبشرا او زیری ورکوونکې، ونذیرا او یره ورکوونکې. الله دا پیغمبر را لېږلی دی، ګواه دی، یره ورکوي، زیری ورکوي. اوس چا ته چې لېږلی دی هغوی ته وایي لتؤمنوا بالله ورسوله، د دې دپاره چې تاسو ایمان راوړئ په الله او په رسول د هغه، وتعزروه او مرسته وکئ تاسو د هغه، وتوقروه او عزت وکئ د هغه. صرف دا نه چې ما په خوله باندې ایمان راوړی دی، ایمان به راوړي بیا د دې پیغمبر مرسته به کوې. مرسته یعنې د ده د دین مرسته به کوې، د ده د حدیثونو، د ده د خبرو، د ده د سنت، او د ده به عزت کې، د ده د عزت به خیال ساتي. بل څوک به نه پرېږدي چې د ده بېعزتي وکړي، د ده بېادبي وکړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې ډېر حقونه دي، یو څو پکې دا دي وتسبحوه بکرة واصیلا، او پاکی ووایي د هغه سبا او بیګا. پاکي د چا؟ نو نږدې خبره چا روانه؟ خبره خو د هغه روانه، خو دا پاکي د چا ووایي؟ ما دا بار بار تپوس هم دې لپاره کومه که څوک دا جواب بدل کړي او چې ته ناشنا عجیبه قصه واورو. وتسبحوه کې ضمیر الله ته راجع دی، ځکه ګورې چې څوک په قرآن پوه وي که نه، هسې دا یو فایده یاده کړه او دې نعمت ته به وپسخېږي که دا درسره نه یو کوي، نو شکر د الله ادا کړه. اوس یو سړی په قرآن پوهېږي او لګیا دی تلاوت کوي لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، دلته به هغه ودرېږي وتسبحوه بكرة وأصيلا. شروع به وتسبحونه، دا خبره به جدا کوي. دا ولې؟ ځکه چې دی پوهېږي او هغه بل چې نه پوهېږي. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، یو ځای کړه خبره ټوله. کله انسان قرآن په معنا، په تفسیر، په ترجمه پوهېږي، نو د ده بیا د قرآن کې د ودرېدو هغه ځای، د ابتدا هغه ځای، د هغې نه اندازه لګي چې دا سړی پوه جی کبھی هو وتسبحو نه خیر هغه چې سړی په معنی باندې پوه شي که نه، بیا انشاءالله څه پکې نه وي چې په معنی پوه شي. نو کوشش دا وکړئ چې په قرآن باندې ځان پوه کړئ. کوشش دا وکړئ چې کم کتاب الله را لېږلی دی په دې کې سوچ او فکر وکړئ، او کوشش دا وکړئ چې دا باقي
یو څو ورځې د رمضان دا مکمل د قرآن سره تېرې کوي او مکمل د قرآن سره تېرول د دې داسې دي چې د ورځې الحمدلله کوم ملګري چې دلته راځي او ناسي نو زموږ درس وي ماسپښین نه هغه ماښام وکړو د شپې تراویح تلاوتونه تهجد او په دې طریقې سره خیر دی که دنیا پکې لږه کته بره شي لږه مخکې شي لږه وروستو شي هېڅ خبره نه ده خو بیا پته نه لګي چې دا شپې راځي او که نه خصوصا په دې کې هغه شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویلی کېږي او هغه د زرو شپو نه د زرو میاشتو نه غوره ده د زرو میاشتو نه غوره ده او نن 21مه شپه را روانه ده نن ابتدا ده او هېڅ پته نه لګي کیدای شي نننۍ شپه د لیلة القدر شپه وي کوشش وکړئ رسول الله وسلم باره کې راځي په حدیث کې چې کله به د الله شپې راغلې نو هغه به خپله ملا وتړله عبادتونو ته خپله ملا به یې وتړله عبادتونو ته خپله کورنۍ به یې راپاڅوله مانځوله او هغوی ته به یې نصیحت کو د خپلې بیبیانې به یې راپاڅولې تهجد او دا شپې به هغه روڼولې د الله شپې او هغه کس دی چې نږدې به دا خبره وکړه لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله د هغه تېر شوي او راتلونکي خطاګانې ټولې معاف کړي او بیا به م هغه د الله داسې بندګي کوله زموږ هېڅ پته نه لګي چې څه به کېږي څه به نه خاتمه به زموږ په څه باندې او بیا هم زموږ محنت او کوشش نشته نو کوشش وکئ محنت وکئ په دې یو څو شپو کې په الله باندې ځان وبښئ او دا هغه شپې دي چې سلف صالحینو پکې بیا د قرآن د تلاوت ډېر اهتمام کو په لسو کې د بعضو نه نقل دي چې په دې لسو شپو کې به په هره شپه کې قرآن ختمو په یو شپه کې به یو پیر قرآن ختمو دغې چې هغوی چې دا موقع ده او موږ پته نه شي چې د رمضان کې موږ ختم کړی دی که نه ډېر ډېر زه بدګماني نه کوم ډېر داسې دي چې ما اوري او هغوی چې زما دا خبره واورېده نو ځان سره یې داسې ووایي چې لا موږ شروع کړی نه دی او یا که ویلی دی چا نو هغه اولنۍ 2-3 ورځې نه هغه ډېرې د جذباتو ورځې خیر وي که نه د رمضان هغه اولنۍ 2-3 جوماتونه هم ډک او تلاوت جومات ته چې راوځي دا بنګارې جوړي جومات ته چې تلاوتونه او یو ته به وایي چې الله دا خو د دنیا یکدم بدله شوه ټوله نو که چا ویلي مې کیدای شي هغه جذباتي ورځو کې یو 2-3 مخه ویلي وي باقي څه پاتې شوی دی موږ ته پکې څه فایده نشته چې زما پکې څه فایده ده فایده خپله ده او نقصان خپل ده خو دا درته وایم چې کال انتظار به کوې چې دا شپې بیا راشي د کال به څوک یقیني خبر راکړي چې دا کال به موږ یو موږ به بیماریږو نه موږ به مصروفه کېږو نه په موږ به مرګ نه راځي نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي سبا به انشاءالله د 10 نمبر آیت نه شروع کوو الله رب العزت چې موږ ته د لیلة القدر عبادت نصیب کړي الله رب العزت چې موږ ته د لیلة القدر عبادت نصیب کړي او الله رب العزت چې په دې مبارکو شپو کې موږ او زموږ مور او پلار او مشران کشران د اور نه آزاد کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد